السلام علیکم ملګرو، زه حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو، امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړي او د ژوند په مزو کې وي. نن موږ په دې خبره په دې ټاپک باندې خبرې کوو چې یاره فیصلې چېرته کېږي. دا خو تاسو ټولو ته پته ده چې فیصلې بره کېږي. نن سبا داسې خلک شته چې هغوی باندې یو امتحان راشي، نو هغه وایي چې الله پاکه تا په ما باندې دا امتحان راوستی دی، دا په دې بل مسلمان باندې یا په دې بل کس باندې څه نه راولي. په یو کور کې په یو کس باندې د الله طرفه یو امتحان راشي، نو هغه دا وایي چې یاره دا زما په ګاونډي څه نه دی راغلی. لکه یو کس د هغوی یو مور ورته وایم یا پلار ورته وایم، د هغوی بچی چې وفات شي، نو هغوی دا وایي چې الله پاکه بس زه دې لیدلی یم، په ده سره سړي ایمان نه خلاصېږي، ایمان یې کمزوری کېږي. په دې سره ورته ورکوټې شانتې یو کیسه ده که نه، نو دا د دې په باره کې نو زه تاسو ورکوټې شانتې کیسه وکړم. یو مرګ او انسان، نو دا مرګ انسان ته راغلو او ورته وویل چې نن ستا په دې دنیا کې وروستۍ ورځ ده. نو د انسان ورته وویل چې یاره زه نه یم تیار. نو مرګ ورته بیا وویل چې نن زما په لیست کې ستا ټولنۍ نوم ستا دی. نو انسان ورته بیا وویل چې راځه د تګ نه مخکې اول ما ته قهوه وڅښو. نو ده ورته وویل چې ښه ټیک ده. نو دا قهوه ورله راوړه. نو د انسان چې کوم دی په دې قهوه کې د خوب ګولۍ اچولې وي. نو کله چې مرګ دا قهوه وڅښله، نو دا بیا ویده شو. دا مرګ لیست یې راواغستو او هغه یې وشلولو. بیا بل لیست یې جوړ کړو او د خپله نامه چې کوم د خپله نامه د ټولو اخري کړه او د نور نامې پیله شو، لکه ده وویل چې زما مرګ به وروستو شي. نو چې کله مرګ رویچت شو او د انسان ته ویل چې تا ما سره کومه ښېګړه وکړه، نو زه تا ته د دې بدله درکومه، لکه تا ما باندې قهوه وڅښله که نه، زه تا ته د دې بدله درکومه. نو ده ورته وویل چې زه تا سره نن دا ښېګړه کوم. مرګ ورته وویل چې زه تا سره نن دا ښېګړه کوم چې زه به نن خپل حساب کتاب شي که کوم نومونه هېڅ دا 21 سیټه چالو کړم. پوټه لکه پیره خو یې تا نه ما خو زه 21 سیټه چالو کړم. خو دې د انسان دا خپل نوم چې کوم دی دا اخیری کړی و. نو د ویډیو نه مې مطلب دا و چې یاره تاسو هر څومره هم ووایئ چې یاره مرګ نه به دلته لاړ شو دلته به لاړ شو، یاره نن په ما باندې امتحان دی، نه، دا تقدیر فیصلې دا بره نه کېږي. نو ډېر خلک مې داسې ولیدل چې یاره نن سبا به کوم درد وي تکلیف وي، نو هغه ووایي چې یاره دا په دې بل مسلمان باندې سره دا غم نه راځي، دا امتحان په دې بل مسلمان باندې سره نه راځي، او یا الله پاکه بس زه دې لیدلی یم بل مسلمان باندې دا غم او تکلیف نه راولي. نو ملګرو، د شارقونه کې پیغام مې در سره شیر کړو. مهرباني وکړئ چې دا مخکې ملګرو سره شیر کړئ. نور چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او بل نور راکړي. مال اجازت دلوی الله.